په تخمیني یا تقریبي توګه د لاندې مثال ځواب په لاس راوړئ. دلته موږ غواړو د څو رقمي عددونو د ضرب په عملیه کې د دوی د ضرب حاصل په تخمیني یا تقریبي توګه په لاس راوړو. د بېلګې په توګه دلته موږ دا مثال لرو: 90 ضرب 3190 په تخمیني یا تقریبي توګه څو کیږي؟ تاسو کولی شئ دا مثال په خپلو کتابچو کې په ډېرې اسانۍ سره حل کړئ او ځواب یې په لاس راوړئ، یا هم کولی شئ د حساب ماشین نه کار واخلئ او د دې مثال ځواب په لاس راوړئ. خو دلته موږ غواړو د دې مثال ځواب په تخمیني یا تقریبي توګه په خپلو مغزو کې حل کړو او ځواب یې په لاس راوړو. نو راځئ د 90 په ځای به 30 ولیکو. 90 ته 30 ته ډېر نږدې دی. ضرب یې 3190 لرو. د 3190 په ځای باندې به 3200 ولیکو. خو د 3190 په ځای باندې 3000 هم لیکلی سو. 3000 به ولیکو تر څو د ضرب عملیه مو په مغزو کې ډېر اسانه وي. مساوي کېږي 3 ضرب 3 9 څلور صفرونه به یې مخته ولیکو. 90,000 یعنې 90 ضرب 3190 په تخمیني یا تقریبي توګه 90,000 کېږي. که ځوابونو ته وګورو د دال ځواب مو 90,000 دی، د دال ځواب په نښه کړو. داسې یې هم لیکلی سو. د 90 په ځای باندې به بیا هم 30 ولیکو. ضرب د 3190 په ځای باندې به دا ځل 3200 ولیکو. 3200 مساوي کېږي 3 ضرب 2 شپږ 3 ضرب 3 9 درې صفرونه به مخته ولیکو. 90,000 یعنې 90 ضرب 3190 په تخمیني یا تقریبي توګه 90,000 کېږي. نو که دلته ځوابونو ته وګورو د 90,000 ځواب بیا هم د 90,000 د ځواب په شاوخوا کې دی. نو د دا ځواب مو بیا هم سم دی. نو 90 ضرب 3190 به په تخمیني یا تقریبي توګه د 90,000 یا هم 90,000 په شاوخوا کې ځواب ولري. راځئ بل مثال به کار کړو. په تخمیني یا تقریبي توګه د لاندې مثال ځواب په لاس راوړئ. 130 ضرب 18 په تخمیني یا تقریبي توګه څو کېږي؟ د 130 په ځای باندې به 140 ولیکو. ضرب 18 شل ته ډېر نږدې دي، نو د 18 په ځای باندې به 100 ولیکو. مساوي کېږي 2 ضرب 14 27 کېږي. 2 صفرونه به یې مخته ولیکو. 2800 یعنې 130 ضرب 18 په تخمیني یا تقریبي توګه 2800 کېږي. خو که دلته ځوابونو ته موږ وګورو موږ 2800 په ځوابونو کې نه لرو، خو دلته د دال ځواب کې 2000 لرو. 2800 2000 ته ډېر نږدې دي، نو د دال ځواب مو سم دی. یا هم کولی شو داسې ولیکو چې 130 ضرب 18 په تخمیني یا تقریبي توګه مساوي کېږي. د 130 په ځای باندې به 100 ولیکو. 130 سل ته هم نږدې دي. ضرب د 18 په ځای باندې به بیا هم 100 ولیکو. مساوي کېږي 2 یو 2 درې صفرونه به یې مخته ولیکو. 2000 یعنې 130 ضرب 18 په تخمیني یا تقریبي توګه 2000 کېږي، چې دلته هم د دال په ځواب کې 2000 لرو، نو د دال ځواب بیا هم په نښه کړو. د دال ځواب مو سم دی.